السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترمینو، دا سعادت دی چې د جمعې شپه او د روژې میاشت او موږ ورپسې درود شریف ووایو، دا یو سعادت و نیکبختي ده. کوم مردګانو مړي چې زموږ ستاسو په قبرو کې دي، که هغو ته دغه شپه او دغه میاشت په لاس ور تللی او دنیا ټول سره و سپین زر وای د یو مړي وای، مړي به دا ټول قرباني کړی وای، خو چې د دغه روژې میاشت او د جمعې شپه او درود شریف لاس ته ورغلی وای. موږ تاسو ته الله جل جلاله موت په لاس راکړی دي، په روژه کې د آخرت سرمایه برابره کړي. یو چا ویلي وو په روژه کې په اسلامي هېوادو کې هر څه ګران سي، یو د الله جل جلاله دین بیا تر هر څه ارزانه سي، پر لږ څه الله ډېر درکړي. واقعیت په روژه کې خوراکي شیان هم ګران سي، دا کرایه له ګرانې سي. دلې د مدینه منوره او په مکه مکرمه کې چې موږ هوټلان نسو، د نورو ورځو د روژې د میاشتې فرق وي. د آخري لس شپې د رمضان دغه تر هر څه ګرانې وي. یو الله جل جلاله موت څه ورپسې راکوي، پر لږ څه ډېر راکوي. بندګان په دغه میاشت کې لږ څه په ډېرو درکوي، الله جل جلاله ډېر څه په لږ راکوي. روایت کې راځي، عائشة رضی الله تعالی عنها فرمایي، رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي، درې انسانان به زما مخ نه وویني، درې انسانان: العاق لوالدیه، د مور پلار ازاري، و تارک سنتي، زما سنت چې ترک کوي، او من لم يصلي علیه، هغه څوک چې زما نوم ذکر سي او دوی پر ما باندې درود شریف نه ووایي. نو علما کرام وایي پر رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک او پر اهل د رسول الله صلی الله درود وایه، تر څو چې دې وس وي. الله جل جلاله د موږ تاسو توفیق راکړي چې درود شریف ډېر ووایي. صفحه 221 القول البدیع فی الصلاة علی حبیب شفیع د امام سخاوي کتاب دی. نو د جمعې مبارک شپه او د رمضان میاشت دا واقعیت یو سعادت دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک زموږ سره دومره نیکۍ کړي دي، دومره احسان را سره کړي دي چې په هیڅ صورت باندې شکر نسو ادا کولی. دا اوس مسجد نبوي کې ناست د سهار لمانځه له مخ تهجد پر وخت داسې فکر وکړو د انسانانو کې مال الحمدلله چې دا انسانان را روان دي مسجد نبوي ته لمونځ کوي، درودونه وایي. خو دغه د شریعت خلاف لباس و ږیره خریل و وهل سرتور سر دا شیان چې مې ولید، والا الله په دغو شیانو ورمعاف که ما ده نه پوهېږي. نو مې دلته ورفکر شو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم څونه غټ احسان دی پر موږ باندې. دا زموږ ورته راځو، دا د ده محبت زموږ سره الله جل جلاله امر کو، د ده په ورتللو باندې امر کړلو، او الله جل جلاله د رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک سره زموږ رابطه نققت. ډېر انبیا علیهم الصلاة والسلام چې ولاړ به له دنیا څخه، امتونه به باره ولاړ په یوه شیله او په بله شیله. خو دا امت محمدي د رسول الله صلی الله علیه وسلم روان دي پر خپله طریقه باندې، یا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره رابطه ژوندۍ ده د محبت و د ادب و د درود شریف. دا امت الله جل جلاله په ډېرو شیانو امتیازات ورکړي دي، خاص کړی. اول وار چې مځکه چوي او انسانان ورڅخه راوځي من الامم، د نورو امتو څخه، هغه ده امت د رسول الله صلی الله علیه وسلم. ویأتون یوم القیامة غراء محجلین، ورځ قیامت راوپاڅول سي امت د رسول الله صلی الله علیه وسلم، خان به هم سپین وي، پښې به هم سپینې وي، یو رڼا به لري، په لوړ موقف کې به وي. دوه نوره به یو امت ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم کله انبیا، نور انبیا به هم دوه نوره لري، او امت ته رسول الله صلی الله علیه وسلم به هم دوه نوره لري.
وليس لغيرهم إلا نور واحد نور أمته بيوا يو نور بي بمخي بيوار نعي ولهم سما في وجوههم دغ أمت رسول الله صلى الله عليه وسلم مخانك بمو يو علاماي من أثار السجود أكم السجدي مرة الجليل تكو بدنياك دغ فورز كامت يو نور ورنابي عمل عميبهم بشلا سراك روسي ويمرون على السرات بركل سرات بدستير لك برك بجلي والريح ولك بعد أو محسن الذي أمتني يكوكار شسري بشفاعتك في مسيحهم بغناغارك وس مثلا نيك خلق بدو خلق شفاعتك ولا جل جلاله دي أمتا تعجل دا عذاب کړی دی عذاب المخقی په دنیا کې په برزخ کې چې په قیامت پاک را پورته سي دا امت قبرو ته له ګناهو سره ولاړ سي ولو قبرو څخه را پورته سي بلا ذنوب بلا ګناهو الله جل جلاله یې ګناه نور معاف کړي به استغفار المؤمنین دا چې موږ تاسو دعا وکړو چې الله موږ وبخښي ټول مسلمانان وبخښي الله نه مبارک چې زه اوس ورغلم دغه راوصیت راته وکړي لا دعاء ديرك اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات لا مغفرة مؤمنان وشز نارنا والتوكي نو دا چې موږ مغفرت دعا کوو او مغفرت طلب د بخښ کوو دا د مردګانو په حق الله جل جلاله قبلي ويقضي لهم قبل الخلائق طول مخلوق المخبب الذي قضاء وفيصله وسيل جنات وازي والله جل جلاله بقنه نور معك هم أثقل الناس ميزانا دغه امت ترازو بدراني والله جل جلاله بديت د حكام او ديت بدي غټ مقام ورک دي په نور امتو باندې شاهد وای والله جل جلاله بدهر امتي په مقابل يهودية ونصرانية ويعطى كل منهم يهودية ونصرانية نهار أمتي برصار بني والله جل جلاله يهودي كافر ونصراني كافر الأمريكان وإسرائيل ودا بريطانيا دا كافر دا بالله جل جلاله بورز كامت ورك ويقال له يا مسلم هذا يا مسلمان دا استاد أول بديات دا جنة استاب زي بديك وجختي ورځ قیامت به کافران زموږ د اور پیډیای نن په کافرانو کې زموږ کنه حالات پسې امریکا ته څنګه ځان ورسو او بلا مو دغه امت مرحومه بالجنت ننوزي قبل سائر الامم مخکې تر ټولو امتو وجنت بننوزي اویا زر بغیر حساب لهر وسر ب70,000 70,000 اویا زر به ټول بحساب ورسره ننوزي وأطفالهم كلهم في الجنة ديومت بچام ټول په جنت کې واهل الجنة جنت خلق چې دا غت سودي يوصل شل سپدي جنتيان جنت ننوزي يوصل شل سپدي اول سبت وم سبت دریم سبت سائر الامم 40 نور امتنا سلوير سكون رازي وهذه الامه 80 دغه امت چې دی هغه اتیا سپدي سبحان الله 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 جل جلاله بزان هشکارک او دی برام الجلیل وهني ويسجدون الله جل جلاله تبا سجدا باجماع اهل السنه او رسول الله صلى الله عليه وسلم كل امه بعضها في الجنه وبعضها في النار هر امت بسبور کی په جهنم کی به سبب په جنت کی وي الا هذا الامه ما سوى الذي امت فإنها كلها في الجنه هذه شرافة وتكريم محمد صلى الله عليه وسلم لأمته هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم عزت الشرافات دي أمتي ورقري سبحانه وتعالى القسم الرابع الحقيقة المحمدية عند أقطاب سادة الصوفية إسلاما وإيمانا وإحسانا من محترمينه در رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم شكرا بمرسن قاعد أحكو نپو يجو اس په دنیا کې ورسته لمرګ مدارک راته معلوم سي
که دانستیم که توانستیم ندانستیم که دانستیم نتوانستیم. او شیخ مبارک وای که توانستیم ندانستیم چې طاقت مې ونه پوهېدم لکه اوس موږ نه پوهېږو که دانستیم نتوانستیم چې پوه شو بیا طاقت نشته. اوس موږ نه پوهېږو د رسول الله اسلام محبت آداب سیرت دا نن یوه جاڼې پوښتنه کړې وه چې موږ ولو پرتوګ نه اغوندي پتلون اغوندي کلی نیکه راغوستی دا غټ کمیس او پراته په مدینه منوره کې زه ورته وایم دا مه کوئ غاړې په بندېږي زوی را باندې راوغورځېږي ته په قرآن په حدیث کې راوټوې پتلون دې ښځه نه اغوندي. دغه زموږ د اهل د مدینې منورې د رسول الله اسلام مبارک په ښار کې د هغو دغه حالات دي چې پرتګونه یې په نیکرو په پتلانه ودرېدل. پتلون د کفارو سره تشبیه ده د بدو خلکو سره. که د ښو خلکو لباس یې ور واغوندي ماینه ولوړه ته او که د ښو خلکو لباس نه یې غاړې په بندېږي. نو چې دا زموږ حالات په مدینه منوره کې دي نو په پاکستان په افغانستان کې څه حالات وي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.